بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم. تاسو خبرونه ګورئ. معیار خبرونه مونږ د دوزو علاقې یو زلنده ستوري سره ده. ډېر ښاغلی طیب الله طیب صاحب مې ترڅنګ ناست دی. په معیار خبرونه کې نن د دوی په ژوند باندې مختصر یو څو خبرې کوو او د دوی د شاعرانو خوندونه اخلو. ډېر ګران طیب صاحب په معیار خبرونه کې ډېره مینه او هرکلی ومنئ. ډیره مننه داود شاه درد صاحب، ستاسو هم چې په دومره مصروفه حالاتو کې وخت کې زموږ خواله راغلی، ډیره زیاته مننه. مننه کوم طیب صاحب، ستاسو هم چې ما لپاره مو وخت راک. هر څه نه وړاندې د معیار کتونکي تاسو په لومړي ځل باندې ویني، ګوري مو هغې سره خپل ځان معرفي کوي. بالکل طیب الله طیب مې نامه ده. د دوزو سپین جومات کلي کې ژوند کوو او د 2012 نه د ټکو ته بس 2012 راهسي دا راته ووایي چې تقریبا دې کې خو واته کاله منځ کې تیر شو. په دې کې مو کوم کتاب راغو که رانغو، نو څه وجه ده، څه وجوهات دي چې ستاسو کتاب تر اوسه پورې موږ ته رانغو؟ درد صاحب د کتاب خبر ده چې کتاب کې د راتلونکي نسل د موجوده دور دپاره رهنمایي. زما کتاب د هله چاپ شي کله چې په شعر کې معیار وي، نو د خلکو رهنمایي به په ښه طریقه باندې وشي. انشاءالله کتاب به ضرور راځي. ګرانه ډیره ښه ده. یو دوه درې پوښتنې کوم، بیا ستاسو شعرونو طرف ته راځو. چې ادب تاسو خو چونکې د شاعرۍ خبره وکړه چې 2012 راهسې راغلی یم، خو ابتدایي زده کړې مو د چا نه کړي دي؟ خپل استاد څوک ګڼئ؟ در صاحب په قافیه ردیب داسې استاد خو باقاعده نشته، خو داسې ملګري شاعران دي چې هغوی نه خپل غزل اصلاح کوو. محمد یوسف احساس صاحب دی، سراج عارف صاحب دی، داسې ډېر ملګري دي، هغوی نه خپل غزل اصلاح کوو. ډېره ښه ده. دا راته ووایي چې کوم صنف مو خوښیږي؟ شخصیت کوم داسې شخصیت دی چې تاسو هغې خوښوئ؟ هر تکړه شاعر چې د یو شعر خسته لیږي، ټول زما استادان دي، خوښوم. کوم صنف مو زیات خوښیږي؟ په صنف کې چې کوم دی، نو زه خو لیکلی غزل مې ډېر دی، خو خوښیږي مې نظم ډېر. ډېره ښه ده. ګرانه پوښتنې به کوو، شعرونه ستاسو اورو. بالکل نظم به درته ویم، خو د هغې نه مخکې یو قطعه. ارشاد. ځان چې د بل په وینو وپایي خپل ځان جوړوي. ځان چې د بل په وینو وپایي خپل ځان جوړوي. د څو روپو په خاطر ځان نه چې شیطان جوړوي. دی فریبګرو تعویضګرو ته چا خیال کړی دی، پردي کورونه ورانوي، ځان له مکان جوړوي. ډېر ښکلی. او نظم دی زما ډومبنی نظم ده. زما پښتون قام کې چې دا کم یو ناسور راغلی، زما پښتون قام کې چې دا کم یو ناسور راغلی، زمونږ خادیانو کې چې داسې یو دستور راغلی، پښتنه پیغله ګډوي په څو نوټونو باندې، او دا هم وایي چې پښتون قام کې شعور راغلی. یو خوا بمونه د ماکي دي، غوغا جوړه ده، وینې بهیږي، د وطن مو کربلا جوړه ده. بل خوا د کام پیغله سرتوره په میدان ګډیږي، ځوانان لاسونه پړکوي، امګولا جوړه ده. زما د کام پیغله هیڅ کله بې حیا خو نه وه، زما د کام پیغله هیڅ کله بې حیا خو نه وه. عزتونه خرڅول ستا مشغولتیا خو نه وه، ستا مشغولتیا خو د ګودر او نغري غاړه وه، ستا په دې خپو کې ګونګړوګانو دا شړنګا خو نه وه. ډېر ښه دی. او پښتونه ستا د غیرت خبرې کیږي په جهان کې، پښتونه ستا د غیرت خبرې کیږي په جهان کې. لږ ځان ته فکر وکړه، وګوره ګریوان کې نن ستا غیرت تر ستا درشل پاتې دی. خیر که بهر عزت نیلام شي په میدان کې. دغه ناسور د معاشرې نه ختمول پکار دي، راتلونکي نسل تباهۍ نه بچ کول پکار دي. سپینه وینا درته سور هور نشي، طیبه خوله نور بندول پکار دي. ډېر ښه، ډېر مزیدار. ګرانه ډېر ښکلی نظم. یقینا چې همداسې دا تاسو چې کوم ټکي را بند کړي دي په خپله شاعرۍ کې، ګرانه نور هم اورو، غواړي زړه مو چې نور هم درنه څه واورو. د غزل نه مخکې دوه شعر دي چې دروغو نه یریږم که رښتیا وایم قتلیږم. دروغو نه یریږم که رښتیا وایم قتلیږم. تیرو ما په دې ښار کې بې زبانه زندګي. تر څو به د هر کار نه وروستو سوچ کوو طیبه، تر څو به تیروو موږ پښیمانه زندګي. ډېر ښکلی. دا شعر بیا ووایه. دروغو نه یریږم که رښتیا وایم قتلیږم. تیرو ما په دې ښار کې بې زبانه زندګي. تر څو به د هر کار نه وروستو سوچ کوو طیبه، تر څو به تیروو موږ پښیمانه زندګي. ډېر ښکلی. او غزل دی چې نور د دې دور هر انسان نه زما یره کیږي. نور د دې دور هر انسان نه زما یره کیږي. رور پې رور وجني، د سود زیان نه زما یره کیږي. ډېر ښکلی. او د خدای
رحمت ته خو بچی مې پکې لوږه تیری د خدای رحمت دی د خدای رحمت ته خو بچی مې پکې لوږه تیری مزدور سړی یم د باران نه زما یره دا کېږي شعر دی ووایه ډېر ښه شعر د خدای رحمت ته خو بچی مې پکې لوږه تیری مزدور سړی یم د باران نه زما یره کېږي واه او د شګو پنډ په سروم خو د چا نه منمه ای هی د شګو پنډ په سروم خو د چا نه منمه ځینې خبره کې د ځان نه زما یره کېږي ډېر ښه شعر دی واه او د لال جوهر په خزانه سم تاڼیدار ولاړ دی ای هی د لال جوهر په خزانه سم تاڼیدار ولاړ دی ستا په سرو شونډو پروت پیزوان نه زما یره کېږي ډېر ښه شعر دی دا شعر بیا ووایه د لال جوهر په خزانه سم تاڼیدار ولاړ دی ستا په سرو شونډو پروت پیزوان نه زما یره کېږي ګرانه ښکلي شعرونه تاسو ماشاءالله ډېر ښه لیک دی خو دا راته ووایي چې کومو ادبي بنډارونو سره خپلې ناستې پاستې کوئ در صاحب د ناګومان کې شګیب الله پښتو ادبي کاروان کې ناسته پاسته کوو دغه زموږ کور دی زده کړې پکې هم وکړې ډېرې او دغه ناسته پاسته نورو کومو داسې ټولنو ته ځئ داسې دستار پښتو ادبي ټولنه ده داسې زو نور چې کم ملګري دعوت کوي زو چې تر خپله وسه پورې هر چا له ځان رسوي ډېره ښکلې خبره ده ګرانه طیب صاحب اخري یو غزل نیم که مو راسره شریک کړ بیا به خپل پروګرام له دوام ورکړو بالکل دغه څو شعرونه دي چې ستا په تصویر باندې غزل لیکم او ستا په تصویر باندې غزل لیکم د زړه په ویر باندې غزل لیکم دا چې په خلکو کې فتنې خوروي نن په دې پیر باندې غزل لیکم هی دا شعر بیا ووایه ستا په تصویر باندې غزل لیکم د زړه په ویر باندې غزل لیکم دا چې په خلکو کې فتنې خوروي نن په دې پیر باندې غزل لیکم مسافرۍ کې هم چې شته نه شومه مسافرۍ کې هم چې شته نه شوم په خپل تقدیر باندې غزل لیکم چې د خدای کور کې د خلکو غواړي دغه په کیر باندې غزل لیکم دوباره ووایه چې د خدای کور کې د خلکو غواړي دغه په کیر باندې غزل لیکم د طیب نښه په لاس تړلې په دې زنځیر باندې غزل لیکم ډېر ښکلی طیب صاحب یقینا چې په دغه حالاتو کې چونکې شاعري هم د اوس کوئ ډېر وخت مو نه کېږي خو بیا هم ماشاءالله ډېر ښکلی لیک مو دی دعاګویو درته چې الله مو دغه لیک نور هم توان کا جاري وساته ګرانه ډېره مننه کوم چې خپل جذبات او خپل خیالات مو زما سره شریک کړو ډېره زیاته مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه چې زموږ خواله راغلی دونه مصروفه حالات ډېره مننه ګرانو کتونکو په مایار خپرونه کې مو راسره طیب الله طیب صاحب واورېده یقینا چې د داودزو دغه خوره ډیره زیاته زرخیزه ده بلها تکړه شاعران د نامې جامې شاعران یې په خپله سینه باندې ځایګولي دي په هغې کې یو طیب الله طیب صاحب هم دی په دغه دوو شعرونو درنه په مخه اخلم چې صحرا کې د مونځ وخت شو او قبله رانه خطا شوه صحرا کې د مونځ وخت شو او قبله رانه خطا شوه ما ویل د هغې توره لپټه مخې ته کېده د غرونو د ساده میاندو زامن یو راته وایي د غرونو د ساده میاندو زامن یو راته وایي بچیه دا پیاز یو څه د میلمه مخې ته کېده